د نړیوالو رسنیو د راپورونو له مخې د اوکراین د اوربند په تړاو د امریکا او روسیې د استازو غونډه چې تېره دوشنبه د مارچ په 23مه د سعودي عربستان په پلازمینه ریاض کې جوړه شوې وه پرون ناوخته له 12 ساعته ځنډ وروسته پای ته ورسېده. سرچینې ویلي چې د دې غونډې بنسټیزه موخه د انرژۍ پر تاسیساتو د بریدونو درول وو. تر دې وړاندې د اوکراین او امریکا استازو د کیف د اوربند په تړاو خبرې کړې وې. که څه هم روسیه او اوکراین د لنډمهالې اوربند هوکړه کړې خو لا هم جګړه روانه ده. تر دې وړاندې سپینې ماڼۍ ویلي وو چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په خپله وروستۍ ټلیفوني اړیکه کې د انرژۍ پر تاسیساتو د بریدونو د درېدو په تړاو هوکړه کړې ده. له دې سره هممهاله د اوکراین او روسیې ترمنځ د جګړې د پای ته رسېدو د خبرو له مطرح کېدو وروسته دواړو خواوو خپل بریدونه زیات کړي دي. تر دې وړاندې هم په سعودي عربستان کې د روسیې، اوکراین او امریکا ترمنځ د کیف د جګړې د پای ته رسولو لپاره څو غونډې شوې وې. د تېرې غونډې په تړاو د کرملین ویاند دیمیتري پیسکوف د دوشنبې په ورځ خبریالانو ته وویل چې د روسیې او امریکا پلاویو د خبرو اترو په پای کې د کوم سند لاسلیک کولو پلان نه لري.